بسم الله الرحمن الرحیم. خرازو کرول را شروع کوو. په تیر لیکچر کې یو ملګري پوښتنه کړې وه چې په کرول را کې پښتو لیکل نه کیږي، نو هغې لپاره به راشي اول به پښتو انسټال کوو، هغې نه بعد به موږ او تاسو به په کرول را کې د پښتو لیکل کوو. نو د دې لپاره چې پښتو په کرول را کې ولیکل شي، نو هغې کې به اول سعودي عربیه ژبه انسټالوو او هغې کې به دننه بیا پښتو، هغې نه بعد به بیا راځو پښتو لیکل کوو. خری به شي لنګویج ته به راشي. لنګویج کې به اډ پریفرډ لنګویج باندې به کلیک کړي، چې دلته هم کلیک کړي. په دیز کې به اول سعودي عربیه ورته څه وکړي، انتخاب کړي. ګوره دا چې سعودي عربیه دا مې انتخاب کړ، نیکسټ انسټال. نو موږ سره څنګه شوه د سعودي عربیه ژبه انسټال شوه. خو دلته که لاندې وګورو دا سعودي عربیه شو، که لاندې وګورو عربیک 101 کیبورډ ده پکې، د دې په ځای موږ پښتو پکې اډ کړو. نو څنګه کولی شو د هغې د اډ کولو لپاره ورای شو چې کله موږ سره سعودي عربیه انسټال شو، په دې به کلیک کړو او اپشن باندې اپشن ته به راشو. شته اپشن ته په دې به کلیک کړو، په اپشن باندې، او دلته اډ کیبورډ باندې به کلیک کړو. په اډ کې اوس پکې چې دی عربیک دی، زه به راشم په دې اډ کیبورډ باندې به کلیک کړم، په دې کې به ورته پښتو انتخاب کړو. ګوره پښتو افغانستان چې کله مې دا انتخاب کړ، موږ سره پښتو. اوس که زه دلته کلیک کړم، نو ګوره ما سره څنګه شو، سعودي عربیه کې پښتو داخل د افغانستان. خو دغه بله دغه عربیک 101 دا به څه وکړي، دا به ریموف دیږي. بس موږ سره څنګه شو، سیف شو. نه صرف انګلیسي او پښتو موږ سره اضافه شو پکې. نو دې نه بعد موږ کولی شو بیا کرول را کې څه وکړو، لیکل وکړو پښتو. زه راځم ټکس اخلم، سید ورته څه کومه غټوم، ښه دی. ښه ژبه به تبدیله کړي، محمد خان. فنډ به ورته د دې څخه بدل کړي چې کوم فنډ ستاسې خوښه وي. اګزامپل ده دا ګورئ. نو پښتو لیکل بیا دې نه وروسته موږ تاسو کولی شو، که چېرته موږ تاسو سره په سعودي عربیه کې پښتو اضافه نه کړو، بیا لیکل نه شو کولی. زیاتره شاګردان وو چې یا لیکل چپ طرف ته یا سلیکشن نه اخلي، یا هر توله بیل به لیکل کېږي. نو د هغې وجه همدغه ده چې موږ تاسو باید سعودي عربیه انسټال کړو، هغې کې دننه پښتو انسټال کړو. دغه یو ملګري پوښتنه کړې وه چې په کرول را کې پښتو لیکل نه کېږي. نو دغه ځینې تاسو یې زه کولی شئ چې د لنګویج پریفرنس ته راشئ او دې کې دغه سعودي عربیه هغه کې دننه پښتو لنګویج اضافه کړئ. نو بیا به هغې نه بعد موږ تاسو په کرول را کې لیکل کولی شو. که بیا هم چا سره څه مشکل وي